بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د لینکس سالورم ویډیو تم یعنی نن چې د غونډه خبره چې د یوزرز یعنی څنګه کولای شي چې په لینکس کې یوزرز کریټ هغه هم ترو کمانس د یوزر پاکله باندې زو یا کچیرته پریس کنټرول آلت F2 پتروزی و یا چې د امددی زنه چې د ټرمینل اوپن کړي یو خبره زو د یوزر جوړولو طریقې ته یعنی څه ورته وایي چې یوزر ات سپنامه لکه خانوس یو یوزر مې جوړ کو پنامه د څه شي پنامه د خانس خدا موږ سره یوزر جوړ شو کچیره دی لمونږ پاسورډ ور نکو پلانس کې یو کار دی کچیره تو یوزر جوړه او پاسورډ ورته نه ورکې نو هغه یوزر چې د ستا اکټیو نه کار نه اکټیو نه تر سټیم پورې چې هغه لده پاسورډ ورکړي یعنی د دې د چک کولو د پاره چې رښتیا یوزر جوړ شو که جوړ نشو ls نه مطلب چک کول ها سپیس دغه څومره چې یوزر مونږه جوړو دا ټول مونږ سره چې د هوم تز ls ماته معلومات ورکړه سشه زما په هوم ډرایوز کې آیا دغه یوزر شته کو نشته څومره چې یوزر جوړه دا ټول چیرته زمونږ سره یعنی هوم ډرایوز یعنی ما ورته ویل چې ما ته وخایا سشه وخایا هوم ډرایو چې آیا په دې کې دا یوزر شته کو نشته ورسې بیرته کچیرته غواړي چې دا یوزر ډیلیټ یعنی یوزر del یعنی deletes space hyphen or space په همدې طریقه سپنامو یوزر یعنی خانم دغه ار نه مطلب یعنی مکمل چوري ختمول یعنی کچيري وس راشي ورته وایو چې ls space په همدې طریقه هومز نو څه شي ختم شي خانم ختم ls شو کولس یعنی الته مونږ سیسنه کې چې ده شو لیکو پدې کې چې ده ls لیکو بیا راځو یوزر جوړولس زه وایم چې کله ماته یوزر جوړه او کله چې زه لاګاف کېږم نو الته ماته په غټ حروف خای خو یوزر به د څه شی وي پاور کوټ حروف یعنی راځم دلته چې د یوزر ادز تزم سپیس سی په همدې طریقه نصرت خوش طریق ده علی غټ حروف بیا په همدې طریقه سپیس علی یوزر دا جوړ کو یوزر څه شو جوړ شو پاسورډ نه ده جوړ شو راځي نه مطلب راځم کاپیټلز او غټ یعنی ګور زه لاګ اوټ کېږم د چانه لاګ اوټ شوم د روټ نه صحیح دلته کچیرته مونږ راشو یوزر ګور مونږ ته غټ خی نو مسشه د مونږ سره غټ دی کنه خو کله چې دا موس ورته مخ کې کوم ګور الته اصلي یوزر نوم څه شه ده علي ورکوټه ورس بل دا خطا دوړ لیکلو کوم ځای علي دې غټ او علي می غټ ولیکل چې دلته ماته غټ خایا خو کله چې زه موس مخ کې کوم نو ماته چې ده سوکا آی خوستا سے ورن کې دی کنه ا او ال کیپټل ول دا خو چې ده ما ال چې د کیپټل ده مړ نه آی ال کیپټل ده ال چیر ته غټ ده ال خو غټ نه ده کنه مړ
هلته چې ما څه ولیکل چې علي ام غټ وته ولیکل او ال آی چې دا ورکوټ مې لیکل ته لیکو ګوره تو سترګه د کار کوي صحیح بیا لاندې زه ورته راغلم سمې ورکو بیا غینه بعد سپیس چې مې ورته ورکو بیا مې چې دا ورته څه ولیکل علي ورکوټ یعنی دلته ما ته علي چې دا په غټ حروفو خای خاصلي علي چې دا مونږ سره ورکوي کچیر دلته راځم خو زه غټ حروف دا کچې ته زه اگر ته زما او دلته ورته لیکم څه شي علي په غټو دا نه لاګم کی زه مجبور یم دلته څه ولیکم دا سکیورټي د خاطر روټ ټول کارونه مونږ په دې کې کولای شو وای دا راځم بیا په همدې طریقه ټرمینلز صحیح شو چک کولو د پاره ls سپیس سلاش هومز مسله خو نشته اوس چې څومره یوزر مونږه جوړو که فکر دی وینو دا ټول مونږ سره په هوم کې جوړي کنه زه غواړم چې نه زه په دې هوم کې چې دا یو فولډر جوړوم او زه غواړم چې دې نه بعد یوزر جوړوم کار یوزر جوړوم باید داغه ټول انفارمیشن په ماغه فولډر کې اوس اوکې فولډر جوړه یعنی زه راځم دلته ورته وایم چې mk mac dir directory space slash home یعنی په هوم کې اچوم slash home یعنی چیرته اچوم دا فولډر په هوم کې اچوم بیا slash ما ته فولډر جوړ کړ څه په نامه جوړ کوم اډمن صحیح فکر دی وی چې یوزر فولډر جوړ شو استاد ام کې میک ډایرکټری فولډر دی کنه خو دا خو ډایرکټری دی کنه دا اډمن چې دا خو موږ سره یوزر نه دی کنه دا موږ سره د فولډر نوم دی دا ډایرکټری فولډر شو کنه ام کې ما ته ډایرکټری جوړ کا فولډر جوړ کا په کوم ځای کې واچو په هوم کې واچو خو څه په نامه جوړ کوم درته دا ډایرکټری اډمن کنه ما ځان دې ګوي خو ساده کنه بچي مال کې ډوډا ډایرکټری ښه زما په همدې طریقه یوزر اډ یعنی یوزر ماته جوړ کړ یوزر جوړ کړ اغه نه بچ ده هایپن سی کیپیټلز سپنا ممون سره جواد هغه دغه جواد یعنی فقط حروف وو مطلب باندې پوه شو بیا چې د موږ سره هایپن دی ډایرکټری ورته جوړ کړه دغه ډایرکټری کې وبخې ډایرکټری نه دغه ډایرکټری کې بیا چې د سپیس هایپن وبخې بیک سلاش فارورډ سلاش بیا په همدې طریقه هوم کې راته واچه خو په هوم کې ما سره یو فولډر ده په نامه د څه شی ده اډمنس بیا چې د سلاش نه واچه ده یوزر څه په نامه ده جواد په نامه ده انداز دی بیا په همدې طریقه سپیس نه بعد بیا جواد ډبل جواد ولې یو جواد چې د موږ سره چې د هر یوزر ځان ته خپل پروفایل لري انداز دی هر یوزر ځان ته خپل څه لري پروفایل لري هر یوزر ځان ته خپل ډایرکټری لري چې کله موږ یوزر جوړو نو هغه ځان ته چې د خپل ډایرکټری جوړي فولډر جوړي یعنی ما ورته ویل چې یوزر راته جوړ کا خو په کیپټل کې نوم څه شی وي جواد په کوم ځای کې واچو یعنی څه شی ورته جوړ کا ډایرکټری خپل ځان ته هغه جوړ کا یعنی خپل ځان ته د خپل چې د سوکا ډایرکټری جوړ کا خو په کوم ځای کې واچو په هوم کې بیا په هوم کې دنه موږ سره یو فولډر د په هغه کې واچو په نامه د اډمنس کې یوزر د څه په نامه وي جواد په نامه ساده به یوزر ته جوړ کو اډ کو سی کیپټل کې په جواد ته جوړ کا په کیپټل کې اینا پس دا هغه یو ډایرکټری جوړ کا پروفایل جوړ کا پروفایل جوړ کا جوړ کا په هوم کې واچي
په هوم کې دنه چې د اډمن کې په اډمن کې دنه یو بل فولډر راته جوړ کا په نامه د څه شي جواد او یوزر نیم د سی وی ورته اخره کې جواب صحیح شو چې کولو د پاره ls space / home / کوم یو فولډر راته وخایا جواد نه احمد نو په اډمن کې دنه اوس کوم یوزر پروت ده صحیح شو بل چې د موږ سره راځو اوس اپوزیټ کار کوو اوس ګوره مخکې چې موږ یوزر جوړول ته چې کلیک مخکې کول نو موږ ته ورکوډه حروف هم ښودله همداسې وګڼه زه وایم چې موز مخکې کومه ما ته ورکوډه حروف نور مه ښایه اما غټ چې ښې همداسې غټ وښایه نو د دې دپاره زو یوزر MOD مود -C کپیټلز اسپیس او بیا هغې نه بعد عاصم څه شی عاصم خان په همدې طریقه اسپیس عاصم په دې کې نشته رښتیا جواد خب زو په همدې طریقه یعنی یوزر هم جوړ کا ورسره چې د پاسورډ سیټ کولو طریقې دا نو د دې لپاره چې د یوزر اډ اسپیس -p نه مطلب پاسورډز اسپیس څه پاسورډ ورته ورکوم جان @ 1 2 3 سپیس سپانامه یوزر جوړ کوم زبی صحیح ده یوزر جوړ کا زبی پنامه خو هغه پاسورډ څه شوی موږ سره 1 2 3 پاسورډ مې مرګه وس راځم په همدې طریقه لاګ اوټ تاسو لازم نیم جوړ کوم سناسه پوهیږي ها زبیم جوړ کنه پاسورډ څه شو جان @123 دلته دا خنزیر دا جی کار نه کوي مړه دا کار نه کوي دا جی دې پس اوس چا سټک راواله خب زو دیکھو ٹرمینل سم ls space homes زبی دشته خپل دا جې کار نه نو خبر نشته جې د کار نه کې خبره مې خو دا سم چې د پاسورډ سیټ کولای شي دا سم ښه پاسورډ پاس wd مکمل باندې لیکي پاسورډ پاس wd اسپیس چاله سیټ کو فار ایگزامپل زبیتا س پاسورډ ورکه خانونی څخه چې هغه جې کار نه کوي خان 1 2 3 کنفرم خان 1 2 3 صحیح مشکل خو نشته بس ده کچیر ته غواړي چې یو یوزر بیرته لاک کړي اوس خدا اکټیوز دي غواړم چې دا لاک کړم نو د دې لپاره پاس wd په همدې طریقه سپیس -i یا ال معنا لاک څوک لاکو زبیونس څه شې موږ سره
که بیرته چې د انلاک کې واپس یې وباسې پاس ډبلیو ډي اسپیس هایپان یو یعنی انلاک څوک زبی بیرته څه شی شو موږ سره مشکله هلته ګوره لاک او هلته چې دی انلاکس که چېرته غواړې چې دا یوزر موږ سره تر څو ورځې پورې کار وکړي لکه زه وایم چې دا یو یوزر جوړوم یو 10 ورځې کار وکړي 10 ورځې بعد اتوماتیک خپله دې ختم شي خدای که تاسو ګنز نه اخیستی بس دی